إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم دا مبارک او خوږ سیرت مونږ بیانو او خبره دا هغه وخت روانه ده چې له رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت نه دی ملاو شوی. د هغې نه بعد بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تقریبا عمر 15 کاله شو، نو په مکه کې یو زنانه وه چې د هغې نوم خدیجه رضی الله عنها. د هغې سیرت ته به زه اشاره کوم، خو یو څو خبرې وروسته. خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها یو مشهوره زنانه، نسب نه اوچته زنانه، به انتها مالداره او دومره پاکه وه چې د هغې نوم په هغه وخت کې د جاهلیت په وخت کې هغه طاهره، پاکه زنانه. دې به دا چل کو چې کسان به په کرایي په تنخوا باندې نیو، یا به د کسانو سره خبره وکړه چې زما مال لی د وړه غواړي شام ته یا پلاني علاقې د پلاني ته، که دا مال ته خرڅ کو تاله به زه دومره در کومه. دا د هغې طریقه وه، ځکه چې زنانه به خپله خو نشي وتلی. نو بس چا ورته رسول صم خو ویلی چې دا م ځوانه لږ دی، کار مالي نشتی، که ته دې ولېږي په دې خپله قافله کې. ای صحیح ده. خدیجه رضی الله عنها دا چل وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم یې ولېږو په دې خپل مال سره، او یو خپل غلام یې ورسره ولېږو، مري میسره یې ورسره م ولېږو چې ته به داسې لاړ شې دا لږ څنګه دی څنګه نه دی ویې ګوره. خو رسول صلی په مکه کې مشهور و په دې باندې چې دا یو امانتګر انسان دی، رښتینی انسان دی. د هغې وی چې زه یې وګورم. الله سبحانه وتعالی په دغه رحله کې دومره برکت واچو چې دومره مال مخکې چرته په یو رحله کې خدیجې نه دی ګټلی، څومره چې په دغه وخت کې وګټلی شو. واپس چې رسول صلی راغی، مال یې ټول هغې ته حواله کړو، وایي دا ګټه ده چې کومه موږ کړې ده او دا ستا پیسې دي. هغې دې برکت ته او دې ته خوشحاله شو. نو میسره ورته وایي برکت پرېږده، د دې سړي چې کوم اخلاق وکړه هغه دې لیدلی وی، په دې سړي کې چې کوم ښه صفات وکړه هغه تا چې ته لیدلی ته به حیرانه شوې. هغې وایي څه صفات و په ده کې؟ وی په ده کې دا و، په ده کې دا و، په ده کې دا و. خدیجه د ده نه متاثره شو. او په هغه ټیم کې د قریش مشران به تلو راتلو چې د خدیجه ځان له وغواړو، خو هغې چاته ها نه کوله. یو خدای چې مشهوره چې پاکه زنانه ده، بل مالداره ده بې انتها، او درېیمه دا چې خاندان یې اوچت خاندان دی په قریش کې. هغې به انکار کوو، نو زه واده نه کوو. چې کله ورته دې میسره دا خبره وکړه چې دا خو دې سړی دی، په زړه کې ورسره محبت پیدا شو. لاړه خپله یو ملګرې وه نفیسه، د هغې نوم وه، نفیسې ته یې دا قیصه وکړه. وی داسې دلته چې راکم هلک دی ته به پېژنې، محمد بن عبدالله نوم دی صلی الله علیه وسلم. او داسې ما د میسره نه واورېدو، ډېر صفت یې وله وکړو. زړه مې کېږي چې دې هلک سره واده وکړم. ستا څه خیال هغه ورته دومره ښه هلک دی او ټول خلک یې صفت کوي، اوس عیب پکې نشته، نو بیا ښه واده ورسره وکړه. دا نفیسه راله رسول صم ته خبره وکړه. ورله پسې وایي ته چې د کومې زنانه سره د تجارت د قافلې چې تا د کومې زنانه بولې وه، د هغې په زړه کې دا دی چې تا سره واده وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم په دې باندې خوشحاله شو، ځکه چې څوک د دې زنانه نه انکار کوي. نو لاړ خپل ترونو ته دا خبره وکړه، مشرانو ته. هغه ورته صحیح ده چې ارواره ته پرې راځي، موږ به لاړ شو د هغې د ماماګانو سره، د هغې د ترونو سره به خبره وکړو. او بعضې روایتونو کې سیرتونو کې داسې راځي چې نه د هغې پلار ژوندی و، د هغه سره خبره کړې وه، الله اعلم، داسې دومره غټه خبره نه، یا د هغې د ترونو سره خبره شوې ده، یا د هغې د پلار سره خبره شوې ده. هغه راضي شو. او په دې عقد کې د نکاح چې تړلی کېده، نو په دې کې بنو هاشم خاندان مشران او دغه شان مدر قبیلې مشران دا ټول پکې ناست. او دا په هغه وخت کې چې د شام نه چې رسول صلی الله علیه وسلم واپس راغی، هغې نه 2 میاشتې بعد دا واده وشو.
او دا ولنی زنانه چې رسول سم واده کړي دي ځکه یو فائدہ مته سوچ بهر خبره کې به سوچ کو دینه فائدہ رو بس د زمانه د جاهلیت وا خدا دومره پاک خلق او به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله څنګه ساتلې چې هغه دا چل نه کړي چې د جنې خوخه شو ولید بالله سد یارانی شکل اختیار کو یا په خپل ورغه غیته خبرو کړه یا هغه په خپل راله خبره وته وکړه دومره درانه خلک وره مته څه د خبره بیان کړو د غوي مجتمع د غوي معاشره څنګه پای کې مته استویلو چې یو هغه خلکو چې هغه خاندانی وړي روچتو هغه به غلط کارونه نه کول نو دې کو د خدیجه په ځل کې خبر راغله په خپل رسول سم ته نه تللی دا هغه ته مخامخ ویری ته زما خوخي د تاسو سره محبت کوم او د عشق او د مینې محبت د قصې جنن سبا کی او افسوس خبره دعوه به کوي چې مسلمانې موضوع قران او حدیث باندې موضوع قصې وبګیدل نه ها سیده سره کې خبر رااله مور ته په طریقه ورسوه مشرانو ته ورسوه مشران پویږي سوچو پیو کې بیا د الک ته طرف نه انا کې دې کې صاحب نو چې رسول الله په خپل راغلی ځکه چې ولی په واده کې د جنې لپاره شرط دی الک لپاره نه دی او رسول الله لړ خپل ترونو ته وی الک لوی سړی د پینځي شو کا خو دې ته هغه پاک انسان چې الله سبحانه تعالی د هر عیب نه پاک کړو ل پیغمبر شوی نه خو دومره الله دومره ساتي چې سباله په دې پیغمبر باندې څوک اعتراض ونه کوي وره او کچرته دې شی ولیا بالله اسی خبره کو چې دې خبره د یارانی شکل اختیار کړي وي نو بیا به د مکی مشرکین خله چا بند کړي وي یعنی د دومره پاک انسانو مغونه لري پرې خو د کله به تلونه یو کله به تسو دا برش نه کدا قصه به کې شی وي بیا خو بالکل غو نه غلي کیدون دا چې دا مسله غو ونه چیرل نو پته ولګي چې دا مسله رسول سم دې په دې طریقه حل کړي ده او دې خبرې ته اشاره بدیو کړې چې بعض ملحدین هغه په دې خبره باندې اعتراض کوي شبهه د عوام مسلمانانو بزلونو کې اچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده شو چا سره د خدیجه رضی الله عنها سره او د خدیجه سیرت ته اشاره وکړه خدیجه رضی الله عنها د دې نوم د خدیجه بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب القرشيه الاسديه بنو اسد خاندان سره تعلق ساتو او بنو اسد به قریش کې او موي چې د نبوت نه مخکې جاهلیت په وخت کې د خلکو طاهره وي او په قریش کې د اوچت نسب والا و بلکې د قریش د زنانو مشره و او د رسول الله سره د واده نه مخکې د دو پیری واده کړي اولنې خاوند دیو عتیق ابن عائد المخزومی د دې عتیق سره چې واده کړو به هغه مړ شو د مرګ پورې وسره داوا او دا غنه چې دینو یو لور شی او دا غینو موهند دا غینه بعد به بل خاوند ته واده شو ابو هاله ابن زراره التمیمی او دغه خاوند نه دو بچی شوی دی یو الک او بل جنې هند او هاله نو دا دویم خاوند ته مړ شو چې دویم خاوند ته مړ شو نو د دې عمر په وخت کې 15 کال او د سلويختو کالو پورې عمر ورسره او وخت پورې واده نه وکړي ته دې د رسول سره بیا واده وکړو نو 15 کال بغیر واده نه و او په کم ټیم کې چې د رسول سره واده کوګر کې سیرت ولا په عمر کې اختلاف ته مشهور هغه داده او جمهور اهل سیر چې بیانې هغه د چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 15 کال او د خدیجه عمر څومره 30 کال او په دې کې دا فائدہ مروته چې هیڅ خبره نه ده چې جنې د الک نه مشری دي کې حرج نشته خو په شرط دي چې جنې او خياري دینداري نه مشرواله به بدای کې پټ شي خدیجه رضی الله عنها باجماع المسلمین اولنی زنانه د چې رسول الله باندې ایمان راوړی اولنی زنانه او اولنی سړی چې رسول الله ایمان راوړی څوک دی ابو بکر صدیق رضی الله او اولنی ماشوم علی رضی الله عنه او اولنی مری غلام زید رضی الله عنه نو خدیجه اولنی زنانه چې رسول الله باندې ایمان راوړی دا غسر به ولاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول بچي ودی او په دی وو کې شپږ د چانه پیدا شي
شپږ د خدیجې نه پیدا شوی. دا هم د دې شرف دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم شپږ بچي د دې نه دي. اولنې القاسم الک دی او دې باندې د رسول صلی الله علیه وسلم کنیت ابو القاسم. بیا باغی پسې چې دی په قاسم پسې بیا زینب پیدا شوې ده او د رسول صلی الله علیه وسلم په لونو کې مشره د زینب ده. بیا رقیه، بیا ام کلثوم، بیا فاطمه او بیا عبد الله. او د عبد الله لقب چې دی طیب او طاهر. طیب وته ویل کې طاهر وته ویل کېدو. دی بعض خلکو دا مطلب دی چې د طیب او د طاهر د جدا جدا دي. د طیب او طاهر دوه لقبونه دي. د چا د عبد الله. بل د رسول سم زوی دی درې مغسوک ته ابراهیم او دا د ماریا نه پیدا شوی. ماریا قبطیه نه پیدا شوی. نو د شپږ بچی د رسول سم د خدیجې نه شوی او دا زامن د رسول سم درې ونه د په وډکوالي کې مړ شوی او لونه پاتې شوی او دا لونه بیا ټولې د رسول الله سلام په ژوند کې وفات شوی. عمر وته ملو شوی ده خو د رسول الله په ژوند کې وفات شوی سوای د فاطمه رضی الله عنها نه چې هغه د رسول الله د وفات نشپک میاشتې بعد وفات شوی ده. دا په مختصر طور ځان سره یاد ساتي او که څوک دنه ته پوښتنه کوي یعنی د خپل پیغمبر مبارک سره معلومات ودان سره ساتي کړي. نو ټول بچی د رسول الله شو و په دې وو کې شپږ د خدیجې نه پیدا دي چې هغه په دې ترتیب سره القاسم، زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه، عبد الله. او د عبد الله لقب دی طیب او یا طاهر. دا د رسول الله شپږ بچی دغه نه پیدا شي. دا بل زوی ابراهیم دا د ماریا نه پیدا شي او زامن ټول په وړوکوالي کې مړ دي. جنکو ته عمر ملاو شي خدای جنکیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر کې وفات شوی دی. هغه ژوندې چې د وفات شوی دی سیوای د یوې لور نه چې هغه فاطمه په کوم چې رسول الله ټول زیات مینو او هغه فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه شپږ میاشتې بعد چې وفات شوی. الله سبحانه تعالی ټول سره ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کړي. دا خدیجه رضی الله عنها ډیره پوهه زنانه او زدي چې دغه سیرت څخه تفصیلی نه بیانوم اسی اشاره وتکو. یو څو دلیلونه دغه د پوهه چاو د پوهه وا. اولنې دلیل دغه د پوهه چې د دې انسان سره واده وکړو. اسمو خیر توبو چې کله ووري د جوړه سره امین دی رښتینی دی په دغه سره واده وکړو. دغه پوهه چې دومره اوچت انسان غوړکو. دویمه دغه پوهه په دې ذکر راخاره کیږي چې کله رسول سم غار حرا کې ناسو او ان شاء الله یا پر روان درس کې یا دغه نه بعد چې کوم درس وای کې د غار حرا د واقعي راځي چې رسول سم نبوت ملاوي دو. خو دې کې مختصر دی چې رسول سم په غار حرا کې ناسو او الته په شراغ جبرئیل علیه السلام او جبرئیل علیه السلام رسول سم ته اقرا ولا ما نبي قارئ ما نرجي سوم دو پیر درې پیر بيو دغوي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا 15 آیتونه. اولنی آیتونه چې دینه د رسول سم د نبوت ملاو شو. نبیا رسول سم دې سړي وایي ځکه چې دی جبرئیل السلام به د شیونه حضور به ورکو بیا به پرېخو چې کله کور ته راغی نو خدیجه ته وی زملونی او دا اندامونه رپیدو دیرینا یخ پر راغلو په ما باندې کپڑا راوچو په ما کمبل راوچو صادر راوچو هغه په صادر واچو ډیرو خیر زنانو یعنی دغه خیرتوب دی په دې ټیم کې راوساله زمونږ په کور کې کچته دي سي معمولی د ماشوم ګوته ویني شي چې ټک دي معمولی ویني تیروزي دومره چغي جوړي یو غوغا جوړ شي چې دا بسکی یو دا هغه ټوټل چې نه لس خزي ګوره نه لس خزو کې دي یو نه چې هغه وسلې والے یو صبر وکړي دا معمولی زیره وسوي پټه ولګو نه دا په هدو خیرتوب الله باز زنانو لور کوي چې بو کې یو خدیجه ده رضی الله عنها. خدیجه رضی الله عنها پر رسول الله باندې خپ آرام صادر واچو چې کله د رسول الله ذهب عنه الروع يرت لاړه یک برابر شو او تی شي چل شي
هغه د خبرو وکړه وې دې چې چل شي لقد خشيت على نفسي خدیجه بزان وېریدم وې سبحان الله رسول الله بزان وېریدو چې دا ګورې لیونه کېګم کسره سره کېږي چې دا خبره وشو ناشنا جواب هغه ورکو تاریخي جواب هغه ورکو د دلیل د هغه په پوهه باندې وی کلا والله هیڅ چیرې نشي کېده په الله مې د قسم ما يخزيك الله ابدا الله به تا چرته نه شرمای تا به نه خرابای دومره خپل جواب ورکو خدای څه دلیل له تاسو سره دومره مضبوطه خبرې ولیکې وانك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق تخوی د خلکو سره مرستې کې یتیمانانو کونډو خیال ته ساتي پچا باندې مصیبت راشي تو سره ولاړې د خلکو پیټی تا په شا کړي د میلمنو ملمستیت ته کې الله تعالی خرابې چرته ګوردل اسلام هغه نه دی قبول کړي او دغه په ذهن کې دا خبره شته چې دسی سړی الله یې نه ځای کوي د صفات په ځان کې راوړي الله به تاسو نه ځای کوي به روان کو بخپل ترجو په ثبوت او ورقه پس ورقه بن نوفل نه دا دریم دلیل دغه د خیرتوب والا چې بل چا په ثبوت ته بچا په ثبوت په ورقه په ثبوت چې دا عالم دی د پوهه دی هغه ته خبره وکړو سره چته زنانه سره چته دماغي وي ناغه بیا واقعا ان شاء الله تاسو چې کړه د رسول صلی الله علیه نبوت څنګه ملو شو الته به تفصیل ذکر کو هغه بیا پوه چې دا هماغه ملک ته په ملائکه کې چې کوم په موسی علی السلام پسې مراغله داغه نه دا متاثر شو چې وګوره چې دا خبره وکړ نو پټکه په ایمان راوړو دا یو څو دلایل داغه په دې باندې چې دا پوهه زنانه سبحان الله عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته او دغه کې د امام احمد امام الطبراني او نور کتابونو کې مدشتي رسول صلی الله علیه وسلم افضل نساء اهل الجنه په جنت کې غوره زنانه هغه سلور دي خدیجه بنت خویلد فاطمه بنت محمد مریم بنت عمران آسیه بنت مزاحم مریم بنت عمران د عیسی علیہ السلام مور آسیه د فرعون بیبي فاطمه د رسول صلی الله علیه وسلم خدیجه د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي او دا شان یو روایت کې راځي متفق علیه حدیث ته صحیح بخاری سے مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه وچ اتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام یو پر رسول صلی الله علیه وسلم وتوي يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب وی خدیجه روانه ده لوخه وسره ده پای کې وسره یې انګول یا د سخاک سدي یا د خوراک سدي فإذا هي أتتك نو کله چې بتا په شرایشي فقر عليها السلام من ربها ومني نو الله طرفنا زما طرفنا بالسلام وا دا دومره اوچته زنانو چې الله سبحانه وتعالى د عرشنا سلام راولېګو خدیجه رضی الله عنها لپاره وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب او زیر ولورکه په جنت کې دی یو کور چې بایګ به شور شغرب نه پاږي کې به تکلیفونه او استړواله نه دا ته په دی وځي کې تکلیفونه د رسول سره ډېر تیر کړي یعنی هغه چې ته زنانه په کم زیبانی وا او څومره نعمتونو د رسول سره چې ملګری شو دي سختو تماخه شوې دي څنګه ته دې چې کور زیره الله سبحانه وتعالى ورکو چې پاږي کې به دستړواله بیانې خدیجه رضی الله عنها د رسول سم د هجرت نه 3 کاله مخکې مړه شوې رسول سم بل واده نه کړی دی بجون کې دام د دې فضیلت دی او دا چې د رسول سم وفات شو نو رسول سم ډیر یوازې پاتې شه ځکه چې دی اوچت ملګری د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تله او په کوم وخت چې وفات کېده نو 15 شپې کاله عمر او حجون علاقه چې کوم په مکه کې د التخخ کړی شوی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د کندې ته کوشیو د دې د خخولو د پاره او په وخت کې د جنازې د مونږ او د خبرې نه ویله رسول په خپل لاسونو خخه کړي په دې بیان کې یا په دې درس کې اخرنی خبر هغه د رسول صلی الله علیه وسلم وفا د خدیجه رضی الله عنها سره هغه وفا کړي و او د چا سره وفا کړي دا غم څوک دی ابر دې په جواب کې لږ ګونه زیاته وفا کوي سل ګونه زیاته وفا بکې وغه د پیغمبر محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم حسان بن ثابت رضی الله عنه رسول الله شاعر مشرکینو شاعری کړي پر رسول الله په سیبه دی ویلې هغه جواب کو بعض اشعار پکې دو
هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء تاسو پر رسول الله پسې بدی ردی وی زه جواب کوم او الله نه امید دي چې دې به اجر راکړي. هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. په دې سړي پسې تاسو بدی ردی وای چې هغه یو پاک انسان دی، یو ښکلی انسان دی، اوچتو خویونو والا دی، شیمته الوفاء، هغه کې خو د وفا صفت پروت دی، یعنې هغه ولم په دې باندې صفت کړی. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. او زما مور، زما پلار، زما عزت، زما هر څه پر رسول صلی الله علیه وسلم قربان دي. دغه په دفاع کې به لګو. رسول صلی الله علیه وسلم صرف د خپل بیبيانو سره وفا نه کړي، بلکې د خپل ملګرو سره د دوی سره چې کوم وفا کړي نشنا واقعات به تاسو اورئ ک الله جون راکو په دې سیرت کې. خو صرف دی وفا ته وګورئ چې د خدیجه سره څنګه وفا کړي و. خدیجه رضی چې کله وفات شو رسول الله باندې غټ غم راغی او ناشنا خبره ده درابه شي چې په دغه کال کې اترم وفات شوی، ابو طالب تم په دغه کال وفات شوی. سوچ وکړي چې ابو طالب هم لاړ او خدیجه هم لاړ، رسول الله یې کې واځي پاتې شو. نو د رسول الله د وفات ګور عائشه رضی روایت ته امام بخاری امام مسلم راوړی دی. و استأذنت هاله بنت خويلد اخت خدیجه. هاله یو ورځ زمون کور ته راغله وری وټکاو او هاله د خدیجه خور ده. وی چې وری وټکاو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو اجازه دو فعرف استئذان خدیجه. رسول الله ته خدیجه را یاد شو. اکثر د خويندې او دارونه د یو شنه وازونه یو شنه خبري فرتاع لذلك رسول الله د سره پاسید وی اللهم هاله وی هاله راغلی دا وی خوشاله شو سخ وی هاله راغلی دا وی فغیرت بما کې غیرت را زنانو کې د طبيعي خبره. یا رسول الله وی یو مشره خزم را شوی دا خبره ختمه شوی دا قد ابدلك الله خيرا منها، الله دې لغینه غرغره خزي درکړي. په بل روایت کې راځي دا د عائشه رضی الله عنها په صحیح بخاری کې دی وی ما غرت على احد من نساء النبي صلی الله علیه وسلم ما غرت على خدیجه. در رسول صلی الله علیه وسلم په بیانو کې په یو باندې مال دوه غیرت باندې راته څومره جو په خدیجه باندې راته وما رايتها هلاك ما لیدلم نو چرته. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. رسول صلی الله علیه وسلم ډېر یادول زما په مخ کې. وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء، کله کله به وساروي حلال کو هغه به ټوکړي ټوکړي کو ثم يبعثها في صدائق خديجه. بیا به د کسان لوګي دا ولېږي هغه پلانې دا براتلی خدیجه سره بناسته. بیا فربما قلت له وكلنا كلب وتما دسوي كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. يا رسول الله لك بالدنيا كبلا خزنيش سيبدا خديجة ده. ويرسول صلى الله عليه وسلم عائشة إنها كانت وكانت 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 تسخبر يا غيرها أخو دي سوا وكان لي منها ولد زماتي بچی پیدا شي ولیر شي. سبحان الله دې ته وفا وي. او یو زمونږه طریقه ده کشره خزر ازیکو په دی باندې چې مشری ته کنځلی وکړو، یو دا غیرت ته درې بازو نه تدیسی واغه پرې دوا واغه دیسی واغه دیسی نه. رسول زم حق خبره حق ده. بل خصوصا دا مشر خزه چې دا سړی ته په دی ګرانی چې د هغه وخت د خاون سره ملګرتیو کې چې خاون په وخت کې یوازي ورسره سره دام بیا ملګری شنو بیا کارونه او هر څه تقسیم شي. خاوله کې بوج ټول چاو چت کړو هغه د مشر خزه چت کړو دغه وفا د خزه سره وفا کول د رسول سم طریقه وا د صفت په ځان کې راولي. خزم یو انسان دی. په بل حدیث کې درځي عائشه رضی الله عنها تم د عائشه رضی الله عنها حدیث په صحیح مسلم کې دی وما غرت على نساء النبي الا على خديجه. د رسول سم په بیبيانو کې په خدیجه باندې ومال غیرت و اني لمدرك هلاك وزو سره ملو شوی نه. نو بیا ولي وكان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ذبح الشاة کله چې بچ د بیزه ګډ حلال کو فيقول ارسلوا بها الى اصدقاء خديجه. خديجه ملګرو له بګي مولېږي.
و یو ورځ مې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خبرې مې وکړې ما یا رسول الله خدیجه و رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه شو ما ته وی چې عائشه انی قد رزقت حبها عائشه ته نور ما ته شي زما په دې زړه کې د غیره مینه محبت نه نوته دې زه سو کما زدي کې سو کما دا لازم به دې کې چې د غیره محبت زما په دې زړه کې د نه نوته عائشه رضی روایت ته بل امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړي وکړ نبی صلی الله علیه وسلم اذا ذکر خدیجه اثنى عليها فاحسن الثناء وی رسول سم بدی دی خدیجی تذکرہ شروع کړه به شروع کړه لکه مختصر تذکرہ به نه کول خبره به راوغسته به شروع کړه وی فغرت یوما یورد رب بس دا غیرت زنانو ته به خبره ایماتی یا رسول الله ما اکثر ما تذكرها یا رسول الله په مخه یاده قد ابدلك الله عز وجل بها خيرا منها الله دې لغینه غرب بیان درکړي هغه یو یاده لس دې لس او څومره غوړي رسول الله صلی الله عائشه ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها دا خبره مکو چې راغینه ورته قد امنت بي اذ كفر بالناس هغه وخت هغه په ما ایمان راوړو چې چا په ما باندې ایمان هم نه راوړو وصدقتني اذ كذبني الناس او هغه وخت هغه ما ته رښتینه ویلو چې خلکو ما ته دروغجن وي وواسطني بمالها اذ حرمني الناس او په هغه وخت کې ما باندې ټول مال قربان کړو ټول مال را کړو چې خلکو مال یو روپۍ نه را کوله ورزقني الله عز وجل ولدها الله مال لغینه بچی را کړی د رسول الله سره کله چې قریش په پابندي ولګوره د خوراک او څښاک او هر څه به منکړو بصیرت کې ورشي ان شاء الله دا خدیجه د رسول الله سره د قشان نهر وناستو د رسول الله سره ورځي به تیری شو سبا نو خوري ورځي به تیری شو سبا نو سکري دا هغه زنانه چې دومره مالدار او درې به تجارت وو هغه ټول مال پر رسول الله باندې قربان کړو هر څه پر رسول الله قربان کړو نو د رسول الله بسنګ یې راشي دا ما اشاره وکړه دې طرف ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات خدیجه رضی الله عنها سره کچته دا سوال پزړه کې راشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانو کې خدیجه غوړه ده که عائشه غوړه ده نو جواب دا غي دا دی بعض علماء عائشه بعض علماء خدیجه رضی الله عنهما خو صحیح خبره غدا ده چې خدیجه رضی الله عنها په خپل وخت کې په ټولو کې غوړه ځکه چې هغه چې کوم وخت د رسول سره تیر کړي بل زنانه نه نو په وخت کې هغه غوړه او چې کله عائشه ونه هغه غوړه دا جواب دي کې دوه خبرې د ناراضي خدیجه رضی الله عنها په دې خپل غوړه دي چې د رسول سره په وخت کې مرستي کړي په وخت کې سره وا عائشه رضی په دې غوړه چې ورسته د رسول سره ژوند تیر کړي دي دغه علم خلکو ته خور کړي دي وحي خلکو ته بیان کړي دي په دې اعتبار سره بیا غوړه نو دوه چې دغه غوړه زنانه